دا سخت ساړه دي په دوو جورابو کې مې خپې نه ګرمېږي کمبل هم په ځان اچومه خو د پېښور او د حیات آباد مالدارو خلکو دا سوچ نه کوو چې په مدرسو کې طالبانو چڼې مو خپې یخي خدای به نه تپوس کوي ستاسو په پولو ونې ولاړې دي چېرته خو لنګر له ونه را نه وړه چېرته خو ګیس بل جمع نه کړو خدای به درنه تپوس کوي د تاسو نه یادومه ها تاسو نه یادومه چې څوک یادوم هغه ځان پېژني تاسو نه یادوم زه هغه قرآن یم چې تا په یخو اوبو باندې اودس وکړو لاسونه دې رپېدل په درخونو کې دې ونیول او بیا دې د څلور رکعته لمونځ وکړو او بیا خلکو سات چیچې ته کتل چا دوکاندارۍ ته کتل چا کودانې بیچې ته کتل او ما تا ته خپل مخ کولاو کړو حافظ صاحب زما دې مخ ته وګورو زه هغه قرآن یم چې تا له به خوب نه راغی او ستاسو په کلاس کې به یو کس سبق نه وي یاد کړی او قاري صاحب به په جلال کې راغی یو کس به نه زده کېږي و تا له به غوسه راته چې ده ولې زه ورته په موږ باندې شپه لنډه کړه نو تا له به خوب تالی له لوستې نو ما به تا د خپله سینه کولاو که حافظ صاحب زما په غېږه کې سر کېږي زه هغه قرآن یم چې قاري صاحب کله په جلال کې راغی په یوه غلطۍ باندې دومره ووهلې چې ستا لاسونه تخبې وکړې خدای دې د قاریانو د والو د خلکو ساتي خدای دې د قاریانو د والو د خلکو ساتي زه قاریانو ته وایم خدای نه به جواب ورکوم واړه کو نابالغه تاسو ووالل دا معافي نشي کولی او چې لوی شي بیا ورته درد نه محسوسېږي دا معافي به د قیامت په ورځ خدای کوي په خپل کرم که جواب به ورکوي نو دا بعضې کسان دې د استادانو سره ډېر نږدې دا نور طالبانو سره حسد کوي چې قاري صاحب چېرته هغه ووایي که نه دې ورته وایي نیغ کېدو هغه هم لاسونه په ترخ کې ونیسي قاري صاحب په یوه غږ ته دومره ووالمه زه هغه قرآن یم چې قاري صاحب داسې والي زه هغه قرآن یم چې یو وارې ستا مور چېرته ښکلې ډوډۍ پخ کړې وه او ستا د وروڼو سره کېناسته او چې نوڼۍ ته لاس کو ته ورته یاد شوې نوڼۍ یې کېښوده او په ژړا شوه ستا وروڼو ورته وی چې ادې مورې دېدې ته ولې ژاړې ته ولې ډوډۍ نه خورې هغې وی چې زما ډډه ډک شو زه ډوډۍ نه شم خوړی مورې چا درته څه ووي ما ته مې خپل بچی یاد شو چې هغه نن په کور کې وی چې ما خپله برخه بوټۍ وله ورکړی زه هغه قرآن یم زه هغه قرآن یم چې د پاکستانیانو سره د قرآن قدر نه و ځکه زموږ چیف زموږ د چیف جسټس صاحب وایي ځکه زموږ د ملک په مقتدره کرسۍ ناست سړی وایي وایي هر چا ته مذهبي ازادي ده هر څوک چې هر څه کوي او ته ما ته قانون ښایي ولې زه دومره نیکه پړه نه یم په 2011 کې قانون پاس دی پنجاب ایکټ پاس دی چې څوک قرآن کتاب چاپ کوي دا به د دې محکمې نه اټس کوي چې غلطي پکې وه دا به نه شایع کېږي نه به چاله هدیه کېږي نه به چاله ورکولی کېږي او که دې سړي ورکو دا سړی مجرم دی نو ستا نه د 2011 قانون هیر دی په 2021 کې په هغې کې امینډمنټ وشو ترمیم پکې وشو یو سړي قرآن غلط چاپ کړو تفسیر صغیر په نوم باندې قاجانې دی او د قرآن غلطه ترجمه یې کړې وه او خلکو ونیو عدالت ته یې بوتو ته وایي چې قانون خو جوړ شوی دی په 2021 کې سړي غلطي کړې ده په 2019 کې دا څنګه په د قانون جاري کېږي نو مشرف خو قانون جوړ کړی د سوري په 2005 کې په 1993 کې د سوري نکاح زموږ په علاقه کې یو سړی کړی و دا خو جیل ته واچو د طریق ترانه خو جوړ دی حاکمیت اعلی د الله دی پاکستان کې د قرآن او د سنت خلاف قانون سازي نه کېږي دا ته ولې نه راپاسې وکیل جج صاحب چې ولې د قرآن سنت خلاف قانون سازي کوئ هغه مخلص پوښ نه کوي تا نه دا پتنګان هیر دي موږ به په منځونو کې کم یو موږ به په زکات کې کم یو موږ به په عبادت کې کم یو خو د قرآن او د پیغمبر په ناموس قربانېدو ته خپل بچي نسل سره تیار دي تیار دی که نه تیار انشاءالله چې کله زموږ مشران ووي چې راپاسئ انشاءالله هغه میدان به ته وګورې موږ ته به ومه وزیر صاحب موږ ستا د اتکړو
قانون به په ایکشن کې راشي، سخت کاروایی به وکړي، موږ به قانون په حرکت کې راولو، ستا خلاف قانون صادر انشاءالله. نو زه هغه قرآن یم چې په 2022 کې په 57 ممالکو کې مقابله وشوه. د اندونیشیا بچی پکې درېم نمبر راغی. سلام پیش کوم د اندونیشیا صدر وزیر اعظم ته، خپل جاز یې پکې اوچت کو، مور او پلار یې پکې کېنول، عمره یې پرې وکړه، په شاهي پروټوکول کې په سرکاري هوټل کې واچول او بیا یې په هغې رنوې کوز کړل چې په کوم یې رنوې وزیر اعظم او صدر پوځي دستې ورته سلامونه وکړل. بیا ورسره وزیرانو صنفیان یې وختې او په دغه مقابله کې د پاکستان بچی اول نمبر راغلی. هغه چې په اسلام آباد کوزېدو، دومره د سرو ایوان ورسره و، استادان ورسره و، ستا د پاکستان مقتدرو خلکو د هغه د غېږ کاله شی